نو ډیر قهر په غصه عجیبه تورا لهدا ډیر قهر. دویمه پوښتنه به دا کیږي چې ما دین په کم دین کې وي؟ اوس که ستا چیرې دلته په دنیا کې فیصله و مشغله دا وي چې زه یو مسلمان سړی یم، د مسلمان پر چم به ژوند تېروم، او دا ستا مسلماني دونه موثره وي چې ډېر کارونه په تا دغه مسلماني کوي، او دا داسې موثره وي چې ډېر کارونه په تا دغه مسلماني پرېږدي. له یو سړي سره دې د خیانت اراده وي، ډېره غټه ګټه هم په خیال کې درځي. مسلماني را مخته سي چې ته په حیثیت یو مسلمان چې خیانت وکړې، دا غلط کار دی. ډېره غټه ګټه، ظاهره ګټه کنې ګټه خو نه ده، دا له لاسه ورکړې د مسلمانۍ په خاطر. او داسې چې څونه ستا ضرورت وي، څونه ستا مصروفیت وي، چې کله د جماعت د لمانځه وخت راغی، هغه کار دغه نیمګړی پرېږدې د مسلمانۍ په خاطر چې زه مسلمان یم. مسلمانان داسې خلک دي چې تجارت و سودا وي، د الله له ذکره نه مشغوله وي، چې د الله د ذکر وخت راغی بیا هر څه پرېږدي. او که تا د یوه من په ټاټو دپاره چې ګراک راته ولاړ و لمونځ دې پر ورکوي، نو بیا خو ته د خپلې هواو د خواهش تابع یې، د دین تابع نه یې. نبي علیه الصلاة وسلام وایي تر هغه وخته پورې سړی په حقه مؤمن نه دی، تر څو پورې چې زه تر پلارو، تر مورو، تر ځانو، تر ټولو خلکو ورته محبوب نه سوم. تا ته به نبي علیه الصلاة وسلام تر هر څه محبوب وي. د محبوبیت معنا شارحینو د حدیث دا کړې ده چې چیرې ستا د ځان او د نبي علیه الصلاة وسلام د راوړي دین تقاضاوې سره مقابلې شوې. ستا د ځان تقاضا یوه وه، د دین تقاضا بله وه. تا د دین تقاضا له مخه کړه، د ځان دا دې شاته کړه. ستا د اولاد غوښتنه یو رقم وه، د دین غوښتنه بل رقم وه. تا د دین غوښتنه مخته کړه، د اولاد غوښتنه دې شاته کړه. ستا د کور د بیبي غوښتنه یو رقم وه، د دین بل رقم وه. تا د بیبي غوښتنه شاته کړه، د دین غوښتنه دې مخته کړه. د ټولنې تقاضا یو ډول و، خلکو یو څه درڅه غوښتو، دین بل څه درڅه غوښتو. تا خلک خفه کړو، د خلکو غوښتنه دې شاته کړه، دین دې مخته کوي. دغه سړی چې دا هغه کامل مؤمن دی چې د نبي علیه الصلاة وسلام محبت یې تر اولادو، تر ښځو، تر ځانو، تر ټولو خلکو له مخه کړی. دا هر څوک چې وي په هر آن کې دی له ځانه سره حساب کوي، له سترګو سره حساب کوي چې زه یو مسلمان یم، دا سترګې ما ته امانت سپارلې شوي دي. نو دا پردی امانت ته ما یې پوښتنه کېږي، غلطې باید نه کړم، مستعمل له پښو سره حساب کوي چې دا زه یو مسلمان یم، دا پښې امانت الله راته سپارلې دي. امانت کې خیانت بیا ډېر بد کار دی. داسې د لاسو، د غوږو، د خولې، د ژبې، د دماغو، د فکر، د چورتو، د زړه، ټول داسې له ځان سره حساب کوي. کتابو کې مسله راځي د تصوف په کتابو کې، په پیري و موریدي کې. په پیري و موریدي کې یو حساب ده چې پیرانې موریدانو ته ورښیي. د مورید حالت به د ټولې ورځې مراقبه او ماښام چې کله په بستره کې پرېوتی، اعمالو کې رخصت ورکوي، بیا به محاسبه وي. د ورځې مراقبه څه معنا؟ چې سار را کښېنستې، دا خپل ټول قوتونه به په څار کې ساتي، تر څار لاندې به دې نیولي چې ګوره غلط مستعمل نشي. مراقبه معنا یو شی تر خپل څار لاندې نیول. حالات بې څارې، د پښو، د لاسو، د سترګو، د غوږو او د هر یوه اندام مسئولیت به هم در معلوم وي، د هر یوه اندام کار به هم در معلوم وي. سترګې الله د کوم مقصد دپاره راکړي دي، بې له هغه مقصد استعمال، دا په امانت کې خیانت، او خائن ته بیا د خپل خیانت بدله ورکول کېږي.
غوږونه الله د یو مقصد دپاره راکړي دي، دا زموږ نه دي، د یو څو شپو دپاره راسره دي، بیا راستل کېږي. ډېر خلک ما وتا لیدلي دي، زما او ستا په مخ کې الله امانتونه ځینې واخلي، بیا نه د اورېدلو طاقت یې، نه د ویلو یې، نه د لیدلو. دا له ما او تا سره امانت دی، وخت هم نه د معلوم چې څه وخت یې راسه غواړي. نو هر آن د دغه امکان شته چې دا امانتونه الله تسلیم کړي. هر وایي د زړه علمه پر راغله، فشار یې لوړ شوی، ها وسو، ټکر وسو، فلاني وسو، چاودنه وسوه، دا خو ته وینې د روغ خلک روان دي. نو دغه امانت به ته تر څار لاندې ساتي، دې ته مراقبه وایي. پیران چې دي، پیران موریدانو ته د مراقبې درس ورکوي، چې څوک یې مورید کوي بیا دغه توصیه ورته کوي چې ګوره خپل طاقتونه به دې تر څار لاندې ساتي، هر آن به ستا پر دې خپلو طاقتو باندې نظر یي، ځکه دا امانت خیانت که دې وکوي تا ته نقصان رسېږي. نو چې سار دې سترګې له خوبه راروڼې سوې، ستا دغه وظیفه شروع سوه چې ته پر دغو خپل بدن باندې څار کوې، دا تر نګراني لاندې ساتي، تر څو پورې چې ماښام په بستره کې وغځېدې، پر سر دې تلتک راکش کوي، اوس له ځانه سره حساب وکړه. اوس بیا محاسبه ده. محاسبه بیا ده ته وایي سار چې ته راپورته سوې، بیا چې دغه بسترې ته رارسېدې، له بسترې چې ووتې بیا بیرته بسترې ته راتلې، ته حساب وکړه څو دې ښه کارونه کړي دي، څو دې بد کړي دي، کم دې د الله حکم پر ځان تعمیل کړی ده، کمه دې نافرماني کړې ده. د دا ورځې حساب به ته له ځانه سره کوې. حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام وایي تر هغه مخکې چې له تا سره د الله لخوا حساب کېږي، ته له ځان سره حساب وکړه، بیا به ته حساب وکړې. حساب چې دې وکئ په ډېر انصاف باندې، د خپلې عقیدې په رابطه باندې چې ستا په دې ورځ کې اعتماد د الله پر الوهیت وکړه، پر اسبابو، د خپل عمل په رابطه چې تا ته لمونځ مهم وکړه، د دکان سودا، د خپلو اخلاقو په رابطه څوک خو دې خفه نه کوي، چاته دې بدې خبرې ونه کړي، حلم دې ونه کوي، سختي دې وکړه، غضب دې وکړي، ها دې وکړو، دا دې دا حساب چې دې وکئ، که چیرې داسې و چې په حساب کې صحیح راځي، الله جل جلاله ته حمد ووایه چې یا الله زه خو ناقص یم، زه کمزوری یم، دغه څه چې دا نن ورځ ما په امن تېره کړې ده، دا ستا لخوا توفیق و، کنې له ما سره هېڅ نه. د الله شکر ادا کړه، الله ته حمد ووایه. الله چې کم توفیق درکوي، د الله د دغه توفیق احسان ومنه. ولې ته چې نن شکر ادا کې، سبا تر دغه زیاتېږي. الله جل جلاله له موږ سره وعده کړې ده، ان شکرتم لازیدنکم، که تاسې شکر ادا کوو الله وایي زه زیادت درکوم. نو که چیرې په حساب کې سم رالې، په انصاف سره حساب دې وکړئ ماخستن له ځانه سره، نو بیا د الله حمد ووایه، او دغه ستا چې کم نیک کارونه په ورځ کې وکړو، د دې حواله الله ته ورکړه چې یا الله ستا توفیق وکنې، زه نو څه شی یم، زه خو هېڅ نشم کولی. او که چیرې غلطۍ شوې وي په دغه بستره کې چې له تا و له الله ما سوا بل څوک آل نه لري، الله ته به توبه وکړي چې یا الله غلطي شوې ده، ته مې معاف که، او د بل وخت دپاره د طاعتو توفیق راکړه. او کوشش به په دا بله ورځ کوې چې پرون په کمو کمو ځایو کې غلط شوی وم، نن هغه غلطي ونه شي. دا ته محاسبه وایي. دا د تصوف دوې لولو خبرې دي. د پیر و د مرید په مابین کې دا لو رابطه ده. پیر به و مرید ته د مراقبې و د محاسبې درس ورکوي، مرید به ځینې زده کوي، بیا به مرید له ځانه سره د دغې خبرې عمل کوي. اوس نو زموږ ستاسې په مخ کې لوی مرشد، لوی پیر، لوی هدایت کوونکی، صادق او رښتونی هدایت کوونکی نبی علیه الصلاة والسلام. په نبی علیه الصلاة والسلام سې اقتدا وکړه، دا ټولې توصیې هغه درته پرېښي. که یو صادق و رښتونی پیر بیا بل هم پیدا سي مرشد، نو هغه هم ښه د څه اګایي به درکوي،
او که نسو پیدا نبی علیه صلات وسلام او د هغه ارشادات د هر امتي په مخ کې نبی علیه صلات وسلام دا درس درکوي چې د ورځې مراقبه کوه شپه کې محاسبه کوه د ورځې د خپل ټول طاقتونه تر څار لاندې ونیسه چې غلط مستعمل نشي ماخستن به بیا له ځان سره حساب وکړي نو که چیرې دغسې زندګي په دنیا کې یو سړي تېره کړې وي نو هغه خوا د 24 ساعته د شواروز اسلام مخته وي دی په پسې وي چې اسلام کمې ښوونې کوي دی په هغه عمل کوي دغه سړی بیا د دویم سوال جواب هم ډېر اسان ورکوي دویم سوال خو منکر و نکیر چې راځي هغه دا سوال کوي چې ما دینوکه دنیا کې د کم قانون لاندې دی ژوند کوه نو ته به ورته ووایې چې په دنیا کې خو زما دین اسلام و زه د اسلامي قانون تابع د مسلمان دپاره قرآن مکمل ضابطه حیات مکمل قانون زندگی ده انفرادي اجتماعي دواړه ژوندونه د مسلمانانو علی الکمال بیان کړي دي په دغه یوه توري پورې د ټول وخت کامیابي و ناکامي غوټه او د دغه سوال جواب دلې زده کېږي که د دلې دغه غم در سره و چې شکل میم د مسلمان د مسلمان په شکل کې ښکاره سي عقیده میم د مسلمان وي عمل میم د مسلمان وي اخلاق میم د مسلمان وي دا کوشش دې کاوه نو بالته ورته وایه چې دین الاسلام او که هغسې نه و نو بیا والله اعلم چې په دې جواب کې به کامیاب کېږي او دا جواب بار سړی ورکوي هلته بیا دا کیسې نه راغلی ارمنیم گزارا تورا لحدا راغلی ارمنیم گزارا تورا لحدا د اسلامی ویډیوګانو او بیانونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ چاپ سر دنیا پیدا دا د هغه امتی یم چاپ سر دنیا پیدا دا د هغه امتی یم چاپ سر دنیا پیدا دا پیدا د په مکه کې محمد رسول الله دا پیدا د په مکه کې محمد رسول الله دا محمد رسول الله دا ضرور په امتیانو کړي ګیلا تورا لحدا ضرور په امتیانو کړي ګیلا تورا لحدا راغلی ارمنیم گزارا تورا لحدا راغلی ارمنیم گزارا تورا لحدا ډېر قهر په غصه عجیبه تورا لحدا ډېر قهر په غصه عجیبه تورا لحدا راغلی ارمنیم گزارا تورا لحدا راغلی ارمنیم گزارا تورا لحدا